د پاکستان او بھارت ترمنځ کوم کشید صورتحال ویل کېږي داسې چې د امریکا ویسټرن ملکونو یو سازش و. د دې سازش مطلب دا و چې پاکستان سره څومره جدید وسله ده، څومره لیټیسټ ټیکنالوژي ده، دا معلومه کړي. که د دې تاسو وګورئ چې کوم حالات جوړ شوي، بھارت بار بار پاکستان پروکو راپاراو چې پاکستان په بھارت باندې حمله وکړي. مختلف موقعو کې بھارت به ټیکټکس یوز کول، حملې به کولې، خو پاکستان د صبر مظاهره کوله. او دغه صبر مظاهره نه بعد چې کله پاکستان د صبر پیمانه پوره شوه، ختمه شوه، نو پاکستان اټیک وکړ. هغه اټیک داسې و چې بھارت چې کوم ایربیسز پاکستان کې په نښه کول، هغه حملې خو مکمل ناکامه کړې. کوم ډرون چې رالیږلي وو هغه هم راوغورځول، ناکامه کړل. کوم جهازونه چې پاکستان باندې حملې کولې د ایلوسی نه اخوا، نو هغه هم پاکستان وویشتل د خپل حدود نه. بیا چې کله لاست ټایم چې کوم واقع وشو، نو په هغې کې پاکستان د بھارت ایر ډیفنس سیستم هم تباه کړو، میزایلي ذخیره چې وه هغه هم تباه کړه، ایرفیلډز یې ول هم ویشته، ایربیسز یې ورته هم وویشته، ایلوسی باندې چیک پوسټونه یې ورته هم تباه کړم، د بجلي ګریډ سټیشن چې کوم هغه ورته هم هیک کړې، ویب سایټ یې ورته هم هیک کړې. یعنې په هر لحاظ باندې بھارت په دغه موقع باندې پاتې راویشته او په 15 غنټو کې ټوله دنیا ومنله چې پاکستان سره کومه ټیکنالوژي ده، هغه د بھارت او د ویسټرن ملکونو د سوچ نه هم زیاته ده. دا ټیسټ د پاکستان او د چین لپاره دا معلومولو چې پاکستان او چین دفاعي لحاظ سره څومره مضبوط دي، څومره مخکې تللي دي او کوم ټیکنالوژي دوی سره موجود ده. بیا تېره شپه ډي جي ایس پی آر دا هم وویل چې موږ سره د دې نه هم لیټیسټ ټیکنالوژي موجود ده، او که دشمن څه وخت هم څه قسم اټیک کوي، نو د هغې به خپله ماتې جواب ورکړو.